الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نن اولنی ترجمه چې د ائمو د تراجمو نه ده، هغه ترجمه چونکې نن واوروري او علامه زمخشري رحمه الله خو اعرج و، ګوډ و، او دغه ګوډوالی په دې سبب چې د علم سفر کوي، دغه پښې یې واورې ورسوځلې وې. نو د دې مناسبته او د دې مناسبته هم چې زموږ نحوي کار موږ ابتدا د هغه څه کړې ده، نو نن د هغه ترجمه بیانوو. امام زمخشري رحمه الله صاحب د کشاف. اول د امام زمخشري رحمه الله نوم، کنیت، نسبت د کنیت ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي چې ملقب دی په فخر خوارزم باندې، فخر خوارزم باندې، او د تجار الله وایي. څوک ورته وایي؟ ځکه دی مجاور د مکې مشرفې پاته سوی دی، او دی په 488 کې 488 کې په زمخشر کلي کې چې دا د خوارزم د کلي نه یو کلی و، د کلو نه یو کلی و، په هغه کې پیدا سوی دی، او د رجب پر 28مه، او بیا په 1538 کې 91 کلنۍ په زمانه کې وفات سوی دی. 91 کاله عمر د زمانه سوی ده. ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الملقب فخر خوارزم، او جار الله موږ کې معروف په جار الله زمخشري، په موږ کې معروف په جار الله زمخشري دی، خدای خوارکی جار الله زمخشري دی. او دا که بیا تی وایست چې دا نو ولې زمخشري دی، نو تی به دی وکي امام یاقوت حموي رحمه الله یو کتاب لري، د هغه کتاب نوم دی معجم البلدان. څوک؟ معجم البلدان. هغه به راواړوي په ځا کې زا او میم چې سر راځي، بیا زمخشر راځي، هلته هغه ورسره وایي بفتح الزا، هلته هغه ورسره وایي څنګه؟ وایي بفتح الزا، زمخشري. د ده دا نوم و، نسب سو، او دا کنیت سو، او د مزان د تراجم ده، مزان د ترجمه ده، د تراجم نه، مزان د ترجمه ده. یعنی په کومو کتابونو کې د ترجمه د سیرت پیدا کیږي چې وکتلی سي. نزهة الالباء في طبقات الادباء د ابن الانباري رحمه الله، معجم الادباء، ارشاد الاريب الى معرفة الاديب د یاقوت حموي رحمه الله، انباه الرواة بانباء النحاة د وزير قفتي رحمه الله، وفيات الاعيان د ابن خليكان یا د ابن خلکان رحمه الله. عبدالحی صاحب لکنوی رحمه الله په التعلیقات السنیه کې وایي چې خلکان بتشدید د لام هم صحیح دی او خلکان دا هم صحیح دی، دواړه صحیح دي، وجې مالته بیان کړي دي، اسانه وجه دي. او حافظ ابن حجر رحمه الله دی په لسان المیزان کې هم راوړی دی. امام سیوطي رحمه الله په طبقات المفسرین کې، داودی رحمه الله په طبقات المفسرین کې، او اظهار الریاض په اخبار عیاض مقرری رحمه الله، دی ټولو په خپلو کتابونو کې د ترجمه ذکر کړې ده. او علامه عبدالفتاح ابو غدار رحمه الله فصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل کې، او علامه عبدالفتاح ابو غدار رحمه الله العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج په دې کتاب کې مروړی ده. او همدا کتاب زما مخ ته پروت دی. دا د علم یوه دا موضوع ده چې هغه علما چې د علم د قربانۍ په خاطر یې واده پرې ایښی وي و علم ته یې ترجیح ورکړي، هغه د 14 علما راوړي دي. بهرحال د داسې ډېر مشهور کسان پکې پاته سوي هم دي. دا هم یوه علمي موضوع ده چې اوس یې څوک راولاړ سي، هغه کسان چې د عبدالفتاح ابو غدار رحمه الله څخه په دې کتاب کې پاته سوي، هغه ورسره ضم کړي، زیل پر دې کتاب باندې ولیکي. سته بیخي ډېر علما سته، بیخي ډېر سته، یعنی در دې 2 واره غټه مجموعه نوره لیکل کېږي.
نو امام زمخشري رحمه الله یو د هغه علماو څخه دی چې واده پرې ایښی دی، علم ته یې دا قرباني ورکړې ده. د په اخبارو کې نوادر دا درېیم، یو د ده نوم سو، د ده نسبت سو، مضان د ترجمې سو، او د ده نوادر. نو د ده په نوادرو کې یوه نادره دا ده چې د علم دپاره یې دونه ستره قرباني ورکړې ده چې واده یې نه دی کړی. او بیا هم ده ته ابوالقاسم ویل کېږي. دا کنیت چې دی دا د واده سره ضرور نه دی چې خامخا به سړي واده کړي. د ابن تیمیه الحراني رحمه الله، حافظ ابن تیمیه شیخ الاسلام، هغه هم واده نه دی کړی، هغه هم د علم د قربانۍ په خاطر واده نه، هغه هم په دا کتاب کې ذکر دی. او پاتې سو د ده نوادر، یوه نادره خدا سوه چې د کومه قرباني لري واده یې نه دی. دویمه دا زمخشر وطن نه دی. زمخشر وطن دا ډیر غیر معروف وطن دی، کوچنی وطن دی، د خوارزم د کلو نه یو کلی دی. که امام زمخشري رحمه الله په دا کلي کې نه وای تیر سوی نو دا کلی به در اوسه چا نه پېژندلی. ځینې وطنونه دا رقم دي چې هغه ډېر علما لري، د هغه علماو په وجه باندې مشهور سي. او ځینې وطنونه داسې دي چې هغه خپله مشهور وي نو ځکه د دې علما مشهور سي. او ځینې وطنونه بیا دا رقم دي چې هغه په خپله هېڅ نه وي خو یو څوک پکې پیدا سي مشهوره یې، لکه زمخشر که زمخشري نه وای نو زمخشر به اوس موږ ته نه پېژندلی. زمخشر که څوک نه وای نو د ده په نوادرو کې یوه نادره دا ده چې د خپل وطن راپورته کړی دی. ځینې خلک داسې دي چې وطن راپورته کوي، ځینې خلک داسې دي چې وطن یې راپورته کوي، ځینې خلک دی دي چې څوک راپورته کوي، وطن راپورته کوي. خدای دې موږ ته هغه خلک جوړ کړي چې وطنونه په موږ راپورته سي، په وطنونو باندې چې راپورته سي هغه بل راپورته کړي. نو الله پاک جل جلاله دې زموږ ته داسې کارونه واخلي چې زموږ ته په وجه باندې الله پاک دا علم ته داسې یو سویه ورکړي چې دا یو علمي فضا د هغه ځای څخه بیا جوړه سي. خیر بهرحال د ده په نوادرو کې دویمه نادره دا ده چې زمخشري هغه د انقلاب ستوری دی چې که دی نه وای نو نن به زمخشر نه وای، نن به څوک نه وای، زمخشر به نه وای. دا یې دوې. دریم دا ده چې دا عالم کې رب العالمین د عجزۍ دا صفت یې ښیي چې د خپلو شاګردانو نه او پر ډېر تیر عمر د علم دا سماع د خپلو شاګردانو نه او پر ډېر تیر عمر باندې د نورو علماو نه د تلقي د علم کړی ده. یعنی په کوم وخت کې چې دی د 6 کلو، په کوم وخت کې چې دی د څو 6 کلو، په دا وخت کې یعنی د وفاته څه 5 کاله مخکې، په دا وخت کې د پر جوالقي باندې د لغاتو کتابونه دا دغه کړي دي. امام جوالقي باندې د لغاتو کتابونه به د ویل، یعنی د 6 کلنۍ په عمر کې د پر جوالقي دغه کتابونه ویلي دي د لغاتو د بعضې هغه شیان چې ده. او دا رقم د خپلو شاګردانو څخه هم زده کړې کړي دي. دا هغه وخت چې دی امام و، دی معروف په علامه و، او دی د متعددو کتابونو مؤلف و. نو دا هم د علم یوه باریکه موضوع ده چې علم به سړی د مشر نه، د همزولي نه، د کشر نه، د ټولو نه زده کوي. ځکه علم خو د الله تعالی یو هبه ده، چاته یو طرف ورکړي، چاته یې بل طرف ورکړي، چاته په اول کې شی نه ورکړي، چاته په آخر کې شی ورکړي. نو علم دا د احتیاج نوم دی. نو ځکه هغه خلکو ته الله دقت علمي نه ورکوي چې کوم خلکو کې لویي، چې کوم خلکو کې لویي او تکبر یې هغو ته الله تعالی دقت علمي نه ورکوي. دا دریمه د غټو نوادرو نه ده. څلرمه د ده په نوادرو کې دا نادره ده چې دا علامه آلوسی رحمه الله په تفسیر روح المعانی کې هم لیکلې ده، او دا نور علماو هم د په تراجمو لیکلې ده چې دی د علم سفر یې کوي، د واورې په مسلسلې واورې وې، نو بیا د ده پښې دا واورې ور وسوځلې، ګوډ سو. او بیا آلوسی رحمه الله په روح المعانی کې لیکلي دي چې د هغه وخت د علماو څخه پر دې خطونه واخیستو چې دا باندې شاهدان اوسئ چې زما پښې د علم
په طلب کې سوځل سوي دي. موږ د دې خلکو اولاده یو، موږ د دغه علماو علمي نسل یو. باید یخونه، ګرمۍ، غمونه، پردیسۍ، مسافرۍ او دا چې ملګري دا زموږ علمي سفر ته مزاحم نشي واقع. ګوره دا خلکو دا د دغو پښې سوځل سوي دي د علم په طلب کې. دا امام زمخشري رحمه الله او د شاوخوا 50 کتابونه علماو د دپاره ذکر کړي دي چې د 50 کتابونو مؤلف دی. اکثر یې دغه موضوعګانې لیکلي دي. الاساس په نامه باندې هم ده او په لغاتو کې هم ده، په اشعارو کې هم ده. الکلم النوابغ یا نوابغ الکلم دا هم ډېر زبردست کشنی کلمات دي او یو ډېر ښایسته مطالب او مفاهیم پکې پراته وي. دا 50 کتابونو مؤلف دی او پاتې سو پر ده باندې ردود. نو هغه ما درته وویل چې هغه انتصاب یا انصاف او یا دا التمییز یا خپله بیا ابو حیان اندلسي رحمه الله، علامه الوسي رحمه الله، سمین حلبي رحمه الله، دغه علماء کرام د اراوي را اخي او بیا پر هغوی باندې ردود کوي. نو دا بیا هغه شی دی چې د اعتزال دی. نو چونکې په اعتزال کې خو موږ د ده سره هېڅ موافقه نه لرو، نو په دې وجه باندې د دغه آراو چې اعتزال ځین پیدا کېږي تر څو چې دا د ردود کتابونه نه وي او که چا په مطالعه سر خلاصېږي نو بیا باید د ده کتاب یوازې دغه نه وي. چې ځکه کله کله داسې اعتزال وي چې څوک یې فهمولی نه سي، فقط اهل فن یې فهمولی سي. نو په دې سبب باندې بیا چې دا لاندې کتابونه ورسره وي نه، نو بیا باید هغه خلک یې نه کړي. خو د دې خبرې هېڅ غم او هېڅ خطره نشته، ځکه دا ډېره ګرانه خبره ده چې چاته هغه شیان نه وي معلوم، بیا د دې زمخشري ګوري او د دې په زمخشري سر خلاصېږي، اخذ کوي. نو زه هم وچه دې نه خوري، بلکل دې ګوري، هېڅ مشکل لا نه پېښېږي. دی بیخي نه معتزلان کېږي، ځکه چې دوی ته دا شیان نه وي معلوم، بیا دوی دا کتی نیسي. الله پاک دونه توفیق نه ورکوي. دا توفیق الله رب العالمین هغه کسانو ته ورکوي چې هغه داسې اوږده پراخ لاسونه د مطالعې لري او هغه کولی سي چې ویې ګوري. شی مانع د هغو دپاره نه وي. انشاءالله العزیز کفایت به وکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام